سلامونه د افغانستان الکترونیکي زده کړو د ژورنالیزم څانګې درنو زده کوونکو ستړي مه شئ وخت ساعت مو بخیر هیله ده ښه یاستئ ګرانو زده کوونکو نن ستاسې ځانګړی درس دی او زه سعیدالله صافی ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم چې دغه درس تاسې ته در وړاندې کړم ګرانو زده کوونکو نن موږ په دې باندې غږیږو چې فاکټ چیکینګ ټولز اینډ ټیکنیکس د حقایقو ارزونې وسیلې او تخنیکونه په دې باندې بحث کوو چې د حقایقو وسیلې او تخنیکونه څه شی دي د ژورنالیستانو لپاره هغه څوک چې خبرونه رسوي نورو خلکو ته مخاطبینو ته خاص همدغه خلک ژورنالیستان دي چې دا د هر ډول رسنۍ وي ټولنیزې رسنۍ وي یا ټولیزې رسنۍ وي د دې له لارې چې مخاطبینو ته خبرونه رسوي دوی اړتیا لري چې د حقایقو د ارزونې وسیلې او تخنیکونو باندې وپوهیږي ځکه په دغه چارچاپېره کومې رسنۍ چې وشتون لري او د دغه خبرونو د رسولو کوم بازار چې دی په دې کې ځینې داسې خبرونه بیا په تاسې باندې خلک وړاندې کوي چې دا حقایقو څخه لرې واوسیږي یا حقیقت ونه لري یا دروغجن وي تاسې هم ارقام باید سم معلوم کړئ هم حقایق سم معلوم کړئ هم مو هغه ویډیوګانې انځورونه تاسې تر استفاده کوئ دا رښتینې وي ټولنیزو رسنیو کې زیاتره داسې خبرونه راځي چې دا دروغ وي د حقایقو ارزونې او وسیلې او تخنیکونه موږ د دې لپاره وایو چې دغه خبریالان له دغې خبرونو د خپرولو څخه په امن کې پاتې شي چې دغه ټولنیزو رسنیو کې چې په اوس وخت کې کوم د دروغو خبرونه خپریږي تاسې یې پخپله وینئ د دغې خبرونو د خپرولو څخه خبریالان په امن کې پاتې شي باید دوی د حقایقو د ارزونې وسیلې او تخنیکونو سره اشنایي ولري دوی باید په دې باندې وپوهیږي چې یو جعلي خبر دوی باید خپور نه کړي یو جعلي خبر دوی څنګه چاڼ کړي او رښتینې لوري ته یې بوځي دوی څنګه معلوم کړي چې کوم خبر رښتینی دی حقیقت لري کوم یې نه لري شاید تاسې ته سرچینه دروغ ووایي موږ دا څنګه معلوم کړي چې سرچینه دروغ نه وایي شاید تاسې ته یو څوک داسې ویډیو یا انځور درکړي چې دا دروغ وي یعنې پیښې سره تړاو ونه لري موږ څنګه معلوم کړو چې دا د پیښې سره تړاو نه لري یا شاید تاسې ته داسې ویډیو یا څوک درکړي چې دا مخکې خبره شوې وي په بله موضوع کې تاسې باندې یوه غلطه موضوع کې خپروي تاسې نورو ډېرې مسایل شته دي چې د دې د حل لپاره باید ژورنالیستان د حقایقو ارزونې وسیلو او تخنیکونو باندې وپوهیږي په دې کې راځو لومړی موږ وایو ګیټینګ سټوري آیډیا رایټ دغه کومه د نظریه چې ته خپروي د دې په اړه باید کوم خبر چې ته خپروي د دې په اړه باید سمه نظریه ترلاسه کړي دغه چیرته چې تاسې کار کوئ دلته میلیونونه خبرونه شتون لري څومره میلیونز موضوعات چې دي دا شتون لري په هر ځای کې چې تاسې خبریالي کوئ دلته میلیونز موضوعات شتون لري په دغه میلیونونه موضوعاتو کې موږ څنګه کولی شو سمه موضوع ترلاسه کړو تاسې پوه نه شولئ کله چې تاسې غواړئ یو خبر جوړ کړئ دغه د خبر جوړېدو لپاره میلیونونه موضوعات وي څنګه کولی شئ چې دغه میلیونونه موضوعاتو نه یو سمه موضوع راوباسئ هغه چې ستا خبر لپاره مناسبه وي د دې لپاره درې خبرې په یاد کې لرئ لومړی دا ټاک ټو پرایمري سورسز د لومړنیو سرچینو سره خبرې وکړئ لومړنۍ سرچینې چې کېږي سازمانونه چارواکي او نور خلک تاسې د سرچینو سره وغږیږئ دغه میلیونونه موضوعاتو څخه چې یو موضوع راوباسي سمه موضوع د خپل خبر لپاره یې ټاکي یا سمه نظریه چې د خپل خبر لپاره یې ټاکي باید لومړی د سرچینو سره خبرې وکړي سرچینې چې چارواکي کېږي سازمانونه کېږي او د موضوع اړوند ټول خلک کېږي دوم تاسې لوک فار لیډز ان ویرل سټوري په ټولنیزو رسنیو کې مختلف خبرونه خپریږي او دغه مختلف خبرونه لیډونه لري تاسې د ټولنیزو رسنیو خبرونه تعقیب کړئ او د ده لیډونه هم تعقیب کړئ دغه د ده لیډونه چې کله تعقیب کړئ د دغې لیډونه نه تاسې کولی شئ چې سمه موضوع ترلاسه کړئ بل دریم چې دی لیسن intently to conversations تاسې د خلکو خبرو ته دقیق غوږ ونیسئ خلکو کې څوک شاملیږي هغه چا سره چې ته د سرچینې په توګه خبرې کوي په کلي کور کې له چا سره خبرې کوي په هر ځای کې چې له چا سره خبرې کوي ته باید دقیق واوسېږي کله چې یو خبریال د یو موضوع په اړه خبر جوړوي د ده دغه ورځو کې چې دا په خبر باندې کار کوي دغه ورځو کې ټول فکر همدغې موضوع ته وي چېرته چې له چا سره شخصي مجلس کوي هم دغه موضوع پکې یادوي چېرته چې کور کې کیني هم دغه موضوع یادوي چېرته چې په کلي کې د ملګرو سره کیني هم دغه موضوع یادوي که ښار کې ملګرو سره کیني هم دغه موضوع یادوي هر ځای کې چې خبریال دغه موضوع یادوي او تاسې هم د خبریال په توګه چې هر کله چېرته دغه موضوع یادوله نو بیرته د خلکو خبرو ته دقیق غوږ نیسئ چې دوی ستا د دغه موضوع په اړه څه وي همیشه دقیق اوسېږئ کله چې سرچینو سره خبرې کولی هم دقیق اوسېږئ حتی که یو خبریال ملګري سره هم خبرې کولی دقیق اوسېږئ چې د دغې موضوع په اړه څه وایي کله چې د سټوري په اړه سمه نظریه ترلاسه کوئ لومړی دا چې سرچینو سره به خبرې کوئ لومړنۍ سرچینو سره البته چې چارواکي سازمانونه د موضوع اړوند خلک کېږي دویم دا چې په ټولنیزو رسنیو کې به لیډونه تعقیبوي او د دغې څخه به یوه سمه موضوع ترلاسه کوي دریم دا چې د ټولو خلکو خبرو ته به
دقیق وګنیسئ. بل getting your source right د دې لپاره چې خبر مو د حقایق په لور باندې بوزئ یا خبر مو حقیقت بڼه وموندي، د دې لپاره تاسې سمې سرچینې ترلاسه کړئ. getting your source right سمې سرچینې ترلاسه کول مثال دا، مثلا اوس وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غلط خبرونه خپرېږي چې د حقیقت څخه لرې وي، خو تاسې باید سمه سرچینې په دوی کې پیدا کړئ. مثلا تاسې باید د ټولو ادارو رسمي ویب سایټونه ځان سره ولرئ، د دوی ټولو ټولنیزو رسنیو هغه رسمي پاڼې له ځان سره ولرئ. دلته اوس په ټولنیزو رسنیو کې حتی ویب سایټونه جعلي جوړ شوي دي، د ځینې وزارتونو په نوم باندې جعلي فیسبوک پاڼې جوړې شوي دي یا جعلي نورو ټولنیزو رسنیو کې پاڼې جوړې شوي دي چې دلته غلط او غولونکي خبرونه دوی خپروي. ته د یو خبریال په توګه باید ډېر دقیق اوسېږي، دغه غولونکو خبرونو باندې باید ته ونه غولېږي. داسې نه چې یو غولونکی خبر ته راواخلي بیا د سرچینې په توګه هغه وزارت ورکړي، هلته پاڼه جعلي وي. هېڅکله په ټولو پاڼو باندې باور مه کوئ، دغه پاڼې چې په ټولنیزو رسنیو کې دي دا جعلي دي. ته باید د وزارتونو ریاستونو د هر چا پاڼه هغه رسمي پاڼه له ځان سره ولري. مثال د کورنیو چارو وزارت فیسبوک پاڼه ویب سایټ به داسې وي چې www.ministry-of-interior-affairs.af.com یا دغه چې دی د کورنیو چارو وزارت ویب سایټ دی. همداسې دغه د کورنیو چارو وزارت ویب سایټ ته باید له ځان سره ولري، همداسې د پوهنې وزارت ویب سایټ له ځان سره ولري، همداسې د بهرنیو چارو وزارت ویب سایټ له ځان سره ولري، همداسې د ارګ رسمي ویب سایټ له ځان سره ولري، د ولسمشر رسمي هغه د ولسمشر کومې اعلامیې چې پکې خپرېږي هغه ویب سایټ له ځان سره ولري. باید ټول رسمي د ریاستونو هم د وزارتونو ویب سایټونه ځان سره ولري. دا په دې خاطر چې اوس ډېر جعلي ویب سایټونه او جعلي پاڼې جوړې شوي دي چې دوی غلط خبرونه خپروي. که ته چېرته د غلط خبر سره مخ شي، ته خو خبریال یې، ته خو دغه راخلي بیا یې خپروي، نو دغې برخه کې ته باید ډېر دقیق اوسېږي چې دا ویب سایټ چې خبر یې خپور کړی جعلي دی که اصلي دی. که چېرته جعلي وي ته دا خبر مه راخله، که اصلي وي بیا ترې خبر راواخله. بل getting your fact right حقیقتونه ترلاسه کړه. حقیقتونه باید څنګه ترلاسه کړو؟ ته چې د هر چا سره خبرې کوې د موضوع په اړه، ته باید په دې سرچینې باندې بشپړ معلومات ولري چې آیا دا تا ته رښتینی معلومات درکوي که دروغ درته وایي. د دغې حقیقتونو په اړه ته باید ډېر معلومات ولري، آیا دا رښتینی معلومات تا ته درکوي که نه یې درکوي، آیا دا کوم شخصي نظر د دغې موضوع په اړه نه ورکوي. ته چې د یوې دولتي سرچینې سره د یوې داسې موضوع په اړه غږېږي چې دا د دغې ادارې اړوند کېږي، نو ته باید د دغې سرچینې باندې پوره باور ولري چې دغه کومه سرچینه چې تا سره غږېږي دا تا ته داسې یو نظر نه وایي چې دا خپل شخصي ذهن نه وایي، دا تا ته د ادارې په نمایندګۍ غږېږي او د ادارې اړوند معلومات درته درکوي. همداسې په نورو ټولو برخو کې باید ته حقیقتونه ترلاسه کړي. مثلا یو کلیوال چې تا ته د یوې موضوع په اړه غږېږي، یو عام کس چې تا سره د یوې موضوع په اړه غږېږي، ته باید دا باور ترلاسه کړي چې دغه عام کس تا ته د موضوع په اړه رښتیا وایي. ځکه یو څوک چې مثلا په فساد کې ککړ وي او ته غواړې د ده فساد افشا کړي، د ده د فساد په وړاندې یو ریپورټ جوړوي، کله چې ته ریپورټ جوړوي هغه هم قرار نه کینی، هغه چې فساد ترسره کولی شي ستا په وړاندې هم څه کولی شي، دا هم شي کولی چې دغه د فساد په جوړېدو باندې چې ته کوم ریپورټ جوړوي دا نه پرېږدي، هغه حتما داسې لارې ګوري چې دغه ریپورټ مخنیوی وکړي. مثلا شاید هغه درته یو څوک در وړاندې کې یا در پوهې کې او داسې یو څوک راشي چې د هغه فساد په اړه چې کوم ریپورټ جوړوي دې په اړه درته غلط معلومات وړاندې کړي. نو ته چې د هغه فساد په اړه کوم ریپورټ جوړوي د لپاره سرچینې ټاکي، د سرچینو باندې باید ته پوره باور ولري چې دوی دروغ نه وایي باید او دوی حقیقت درته وایي. نو په دغه برخه کې ډېر متوجه اوسېږئ. getting story idea مو وویله، getting your source right مو وویل، getting your fact right مو وویل. اوس راځو getting aims and videos verified accurately. اوس په دې باندې غږېږو چې څنګه کولی شو چې خپل انځورونه ویډیوګانې تایید کړو. مثلا
دغه کومې ویډیوګانې انځورونه چې تاسو ترلاسه کوئ مثلا یو خو دا وي چې تاسو په خپله د پیښې ځای ته ولاړ شئ په خپله کیمره باندې ویډیو وکړئ یا انځور وکړئ دا خو تاسو ته هماغه وریفای شو. ځینې انځورونه چې تاسو د نورو رسنیو څخه ترلاسه کوئ یا نور رسنۍ درته درکوي یا نور څوک درته درکوي یا عام خلک درته درکوي څنګه کولی شو چې دا وریفای کړو چې آیا دا رښتینې دي که نه دي آیا دا بل ځای کارول شوي دي که نه دي آیا دا د پیښې سره تړاو لري که نه دي. ځکه یو څوک چې تاسو ته ویډیو درکوي شاید تاسو ته دروغ هم ویلی شي یو ویډیو درته درکړي دروغ درته وایي چې دا د دغه پیښې ده خو اصل کې د دغه پیښې نه وي. موږ څنګه کولی شو چې دغه ویډیو تایید کړو. اوس راځو لومړی وریفاینګ ایمز لومړی په ده کې ګوګل ایمز سرچ چې دی په دغې برخه کې منګ ایمز .google.com دغه ویب سایټ دی ایمز.google.com په دغه ویب سایټ کې موږ دغه انځورونه سرچ کوو چې آیا دغه انځورونه مخکې چیرته کارول شوي دي. کله چې دغه هلته سرچ کوو هغه ټول سرچ کې موږ ته بیا راخلي چې په دغه ویب سایټ کې چې کله موږ سرچ کړل نو بیا موږ ته ټول هغه ځایونه راخلي چې چیرته دغه انځور کارول شوی د کومې موضوع سره کارول شوی هغه ټول راته راخلي هغه موضوع هم راخلي او کوم وخت چې کارول شوی هغه وخت هم راخلي. تاسو بیا له دې لارې معلومولی شئ چې دا مخکې کارول شوی دی که نه چیرته نوي کارول شوی بیا یې اخلي. دغه د ګوګل لټون ځای کې چې ورکړي دغه د انټرنیټ په برخه کې دا هر ځای کې کارول شوی هر ویب سایټ کې کارول شوی هر پاڼه کې کارول شوی هغه پاڼې نوم هم درته راخلي تاریخ هم درته راخلي موضوع هم درته راخلي هر څه هم راته راخلي. دې لارې ته کولی شي چې دغه انځور هسټري پیدا کړي که چیرته یې نه لري نو بیا به ستا انځور دقیق وي بیا یې استعمال کړم. بل چې دی ټنای ریورس ایمز سرچ دا یو بل ویب سایټ دی چې ټنای.com نومیږي. ټنای.com کې چې کله ته انځورونه خپاره کې دا یو بل ویب سایټ دی په ده کې چې ته کله انځور سرچ کې دم درته د انځور بیکګراوند راخلي که چیرته دغه انځور مخکې چیرته په کوم ویب سایټ کې کومه پاڼه کې کارول شوی نو دغه ویب سایټ کې تا ته راخلي سره د موضوع او درته وړاندې کوي یا د بلې موضوع سره کارول شوی یا هم دغه کومه موضوع چې تا ورسره ورکړې ده دې سره کارول شوی هره برخه کې چې کارول شوی تاسو ته یې راخلي. یو بل ویب سایټ دی چې bing.com نومیږي. bing.com کې هم تاسو کولی شئ چې انځور سرچ کړئ او د انځور هسټري پکې ترلاسه کړئ. یو بل ویب سایټ چې index.com/image دغه ویب سایټ image.com/image دې کې چې دی یو انځور تاسو کولی شئ چې داسې پکې سرچ کړئ چې شیپ ټو شیپ پکسل ټو پکسل او بل چې دی کلر ټو کلر دغه یو انځور چې کله تاسو سرچ کړئ د دغه انځور مطابق چې کوم نور انځورونه پکسل د ده سره پکسل سم وي یا د ده سره شیپ سم وي یا د ده سره کلر سم وي هغه انځورونه تاسو ته راخلي. په دغه نورو ویب سایټونو کې خو تاسو ته چې کله انځور سرچ کړئ هغه انځورونه راخیستل چې د دغه انځور سره بالکل یو شان وي یعنی همدغه انځور وي یا متن یې د همدغه انځور سره یو شانت وي یا دغه انځور په شانتي یو شان وي خو متن یې بدل وي یا متن یو شان وي خو انځور یې بدل وي. په دې کې تاسو متن او انځور دواړه سرچ کولی شئ. خو بیا په index.com/image کې ویب سایټ چې کوم یو دی دې کې تاسو ته هغه انځورونه راخلي چې دغه کوم انځور تاسو سرچ کړی د سره شیپ یو شان وي د سره پکسل یو شانت وي او یا د سره کلر یو شانت وي هغه ټول انځورونه یې راخلي چې کلر یې یو شانت وي یا پکسل یو شانت وي یا شیپ یو شانت وي. د دغه ویب سایټونو کې سرچ لرئ تاسو کولی شئ چې د یو انځور ویریفای کوي یعنی چې دا مخکې کارول شوی دی یا نه دی کارول شوی. دا د دې لپاره ژورنالیستان ویریفای کوي چې آیا دوی غلط انځور خپور نه کړي. زیاتره رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شوي دي یا داسې خبرونه خپاره شوي دي تاسې به په خپله په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي. یو ځوان و په ټولنیزو رسنیو کې ډېر دغه انځور ډېر خپور شو چې د ځان وژنه کړې ده خو مثلا د ده په نوم باندې یو پیک آی ډي جوړه شوې وه د نه زیات استعمال شوی بیا وروسته دغه ځوان دغه په خپل آی ډي نه اصل کې خو دغه ځوان نه خو انځورونه استفاده شوی وه چې یو داسې پوسټ یې کړی چې غواړم ځان وژنه وکړم بیا له هغه وروسته بیرته دغه آی ډي نه وه خلاصه شوې بیا په ټولنیزو رسنیو کې داسې مشهور شو چې دغه ځوان ځان وژنه وکړه خو اصل کې ځای نه معلومېده چې دا چېرته ځان وژنه کړې ده خو یو دروغ یو چا له مخې دروغ پر مخ وړل شوي په داسې وخت کې موږ کولی شو چې
کله دغه ویب سایټونو کې د انځور خپور کو نو بیا معلومیږي چې دا انځورونه له کومه شوي دي. نو کله چې په دغه ویب سایټونو کې دغه انځورونه خپاره شول هغه بیا معلوم اصل کې دغه ځوان چې ځان وژنه کړې وه دغه ایډي له لورې افغان معرفي شوی. خو چې کله دغه ویب سایټونو کې دغه انځورونه خپاره شول بیا څو کلونه مخکې دغه یو ترکي ځوان انځورونه چې د خپل فیسبوک پاڼې څخه څو کلونه وړاندې خپاره شوي وو. خو اصل کې یو افغان دغه څخه استفاده وکړله او داسې یو لوبه یې پې ترسره کړله. همداسې نور برخو کې تاسو کولی شئ چې په دغه برخه کې انځورونه تایید کړئ او هغه انځورونه معلوم کړئ چې آیا دا رښتیني دي حقیقت لري او که نه یې لري. ګرانو زده کوونکو موږ ویډیو د برخه پاتې شوله چې ویډیو څنګه ویریفای کوو هغه په راتلونکي درس کې وو. همدارنګه په راتلونکي درس کې به ورسره دا مو وایو چې څنګه نقشې ترلاسه کړو او څنګه ډیټا ترلاسه کړو. دغه درې موضوعات په دغه فکټ چیکینګ ټولز اینډ ټیکنیکس عنوان کې پاتې شول چې دا به په راتلونکي درس کې وایو. ګرانو زده کوونکو نن مو د فکټ چیکینګ ټولز اینډ ټیکنیکس په درس کې وویل چې څنګه کولی شو د سټوري لپاره یو ښه نظریه ترلاسه کړو چې 3 لارې لرلې. باید د لومړنیو سرچینو سره خبرې وکړو او لیډونو پسې ټولنیزو رسنیو کې وګرځو او همدارنګه د خلکو ټولو خبرو ته په دقیق ډول غوږ ونیسو. بل مو وویل چې څنګه کولی شو چې سرچینه ترلاسه کړو یعنې دقیقه سرچینه ترلاسه کړو. چې ومو ویل چې باید موږ د وزارتونو ریاستونو او همدارنګه د ټولو ادارو یا د ټولو سازمانونو رسمي ویب سایټونه رسمي پاڼې دا د ځان سره ولرو. بل مو ګیټینګ یور فکټ رایټ په دې باندې خبره وکړه چې څنګه کولی شو د حقیقي سرچینې حقیقت پیدا کړو. نو باید تاسو په خپل سرچینو باندې باوري اوسئ چې دوی تاسو ته دروغ نه وایي. ومو ویل چې څنګه کولی شو انځور او ویډیو ویریفای کړو. چې د انځور ویریفای مو وویل ځینې ویب سایټونو نومونه مو واخیستل چې په دغه ویب سایټونو کې د انځور سرچ سره موږ کولی شو چې د هغې حقیقت معلوم کړو یا یې تایید کړو. او ویډیو برخه پاتې شوله چې هغه په راتلونکي درس کې ووایو او همدارنګه د ویډیو برخې تر څنګ به ووایو چې څنګه نقشې ترلاسه کولی شو او څنګه کولی شو چې ډیټا ترلاسه کړو. ګرانو زده کوونکو د نن ورځ درس همدومره و. تر بیا ښې چارې.